یو بل شفاعت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت د بعض بندگانو په باره کې کوي چې الله ته به شفاعت وکړي چې یا الله زما دا بندگان دي په غیر د حساب او په غیر د عذاب نه جنت ته داخل شي چې دا 80,000 کسان دي 80,000 په باره کې به د الله نبی شفاعت وکړو د هر 1,000 سره 80,000 نور ورکړي شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای يدخل من امتی 70,000 لا حساب علیهم ولا عذاب مع كل 1,000 70,000 زما په امت کې به 80,000 کسان وي چې هغوی به په غیر د عذاب او حساب نه جنت ته داخليږي د هر 1,000 سره ما الله رب العالمین نه دعا وغوښتله چې الله زما خو ډېر غټ امت دی او 80,000 کسان خو ډېر کم دي د الله نبی ما ته اجازه د الله د طرف نه ما ته اجازت میلاو شو خوشخبری میلاو شو چې د هر 1,000 سره به 80,000 نور وي چې دا تقریبا 50 لاکه خلک جوړیږي 50 لاکه سکم 50 لاکه 80,000 دایمانی هم اکتفا نشته د الله نبی فرمایل وثلاث حصيات من حصيات الرب د دې 50 لاکه نه علاوه به د رب العالمین 3 حصيات 3 چونګه 3 لپې 3 چونګه انسانان به نورم جنت ته داخليږي چې وزر نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبر ورکړه د یو حصیه د یو چونګ د یوې لپې ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې یا رسول الله ته د الله ته سوال و زاری وکړه چې دا کسان ډیر کی نو بیا ول الله خوشخبری ورکړه چې 2 حصیه 2 چونګه 2 لپې به دریم کرته مطالبه وکړه دریم کرته ابو بکر الصدیق ویل یا رسول الله ته د الله نه بیا دعا وغواړه چې دا خلک ډیر شي عمر ته نور ته ویل بس دی ابو بکر ورته ویل چې ته ولې خفه کېږې پرېږده چې ټول جنت ته داخل شو که نه عمر رضی الله عنه ورته ویل که الله وغواړي دا ټول انسانان په یو لپه کې د جهنم نه وباسي نو ما ځکه وویله چې بس دی نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې رښتیا وایي د دې په باره کې هم صحیح روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته امتونه را پیش کېدلی شو چې بعضې علما وایي دا د نبي صلی الله علیه وسلم خوب دی او بعضې وایي چې لیلة المعراج نو داسې امتونه به زما مخې ته را پیش کړی شو چې هغې کې به داسې یو نبي و چې د هغې سره به یو کس ایمان راوړی یا 2 کسانو ټول امت کې د الله نبی دعوت کړی دی ټوله زندگی دعوت کې تیره کړې ده یو امتی ایمان راوړی 2 امتیانو ایمان راوړی ورجل وليس معه احد دس ونبي وليس معه احد دس نبی مشته چې هیڅ چا ورسره ایمان نه دی راوړی د عامو انسانانو خیال خدا دی چې د چا ملګري ډېر نه وي دا به په حقه نه د دې به دعوت کې اثر نشته دی د دې دعوت په صحیح طریقه باندې نه دی دې له هېڅ اعتبار نشته وجه دا ده چې دا د الله د طرف نه امتحان دی ملګري ډېرېدل کمېدل اثر قبلول او نه قبلول ځکه نبي د انبیاو دی د الله د طرف نه ورته وحي کېږي بهترینه طریقه باندې شفاعت کړی دی خو د هغې سره یو امتي دی 2 امتیانې دي بلکل امتي نشته ناګهانه یو لوی جماعت یو لوی ډله راله زما دا خیال و چې دا به زما امت وي ما ته وویلی شو چې دا موسی علیه السلام او د هغه امت دی د دې نه وروستو ما کتل چې یو لوی سواد عظیم راوچت شو ما ته وویلی شو چې دا ستا امت دی او دې کې به 80,000 کسان په غیر د حساب او عذاب نه جنت ته داخلېږي نبی صلی الله علیه وسلم د دې حدیث خبرې خوشخبری ورکړه او بیا کور ته ننوت صحابه کرامو دې کې سوچ فکر کوو چې دا به څوک وي چې دومره امت دی او په دومره قسمت والا دی دومره اعزاز او شرف ورته ورکړی شوی دی چې په غیر د حساب او عذاب نه جنت ته داخلېږي نو چا ویل چې دا هغه خلک دي چې په اسلام کې پیدا شوي د الله سره شریک نه جوړ کړی چا یو عمل یاد او چا بل عمل دې کې د الله نبی راووته او 4 اعمال ذکر کړل چې د ایمان او فرضي اعمالو نه وروستو 4 کارونه په چا کې وي
هغه انسانان به په دې 80,000 کسانو کې شاملېږي. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون. دا خلق دي چې د چانه د دم مطالبه نه کوي، یو دم کول دي په هغې موږ ته د الله د نبي حکم دی چې من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه. که د چا طاقت کېږي مسلمان دې دم کې فایده دې ورته ورسوي. یو د دم مطالبه ده، د دې دواړو فرق دا دی چې دم کوونکی مسلمان سره د احسان په نیت باندې دم کوي چې دې مسلمان ته فایده ورسوم، او دم طلب کوونکی توجه دمګري طرف ته اوړي، الله نه هغه کامل توکل په الله باندې ختمیږي، اعلی مرتبه اگر کو ناروا نه دی. دویم هغه خلق دي چې هغه بدفعلي نه کوي، او دریم هغه خلق دي چې هغه داغ نه لګي په بدن باندې د دردونو د پاره. بعض خلق داغ لګي په اوري سوځي چې دا هم د دې اعلی مرتبه د توکل خلاف د څلورم په رب العالمین باندې توکل کوي. یو صحابي عکاش بن محسن رضی الله تعالی عنه د الله د نبی نه اوغختل ویل ادعو الله ان یجعلني منهم. د الله نه دعا وغواړه چې الله ما د ده نه وګرځوي. د الله نبي ورته خوشخبري ورکړه ویل ته د دې نه یې. بیا یو بل کس پاسې د ویل هغې ته ویل سبقک بها عکاشه مخکې والی کړی دی، بس دا دروازه یې نوره را بنده کړه چې عام خلک چې دی نور د دې مطالبه ونه کړي. نو دا ګوره نبی صلی الله علیه وسلم شفاعت وکړو او د الله نبي ورته خبر ورکړه چې ته د دغې کسانو نه شوې.